درنو ملګرو، دلته چې راتلمه یو بل پارک نه ښځه راووتله، یو ماشومه هم ورسره وه. نو هلته هم بیروبار وي. نن دلته هم ډېر د ویډیو لپاره مناسب نه و همغه پارک. دې ښځې نه چې زه راتېرېدلمه له خپلې لور سره یې په انګلیش خبرې کولې. زما زړه صبر نسه، بېرته ورته وسوم، مال ته پښتنه یې؟ هغې وویل هو. ما ورته ویل مال پوهېږې زه څنګه پوه سوم چې ته پښتنه یې؟ ویل نه، مال په دې پوه سوم چې ته د خپلې لور سره په انګریزي خبرې کوې. بیا مې ورته ویل مال ګوره، دلته د پاکستان پنجابیان، هندیان، ایرانیان، عربان، کردان او د نورو مختلفو توکمونو خلک اوسېږي. یوه مور هم ما ونه لیدله چې له خپلو اولادونو سره انګلیش خبرې کړې وي. خو دا څوم ځل ده چې زه یوه پښتنه وینم چې دوی له خپلو بچیانو سره په انګلیش خبرې کوي. خبره دا ده چې که دا ښځه له خپل بچي سره په انګلیش غږیږي، نو د دې ماشوم راتلونکي کې د دې له قوم یا پښتنو سره اړیکه پرې سوه. دویم یې د بچي ته شخصي تاوان دا ده چې اوس پوهان وایي چې یو ماشوم څومره ډېرې ژبې زده وي، هغومره یې وړتیا زیاتوي. نو موږ باید کوشش دا وکړو چې نورې ژبې هم بچیانو ته ور زده کړو، خو خپله مورنۍ پلرنۍ ژبه خو باید له یاده ونه باسي. او بله خبره دا هم درته کومه چې ژبې ته یوازې په دې سترګه مه ګورئ چې د افهام او تفهیم وسیله ده. ژبه اوس تر دې ډېره لوړه ګڼل کیږي. ژبه د یو قوم هویت دی، ارزښت دی. یعنې ځینې وخت څېړنو کې دې لپاره چې د یو قوم پرمختګ، تهذیب او تمدن وارزول شي، له ژبې سره د دوی مینه او پر ژبه د دوی ولاړتیا یا وفاداري ارزول کیږي. مثلا که یو کس په خپله ژبه ولاړ وي، هغه د خپل قوم یا د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره له نورو سره سیالي کوي، د علم برخه کې تلاش کوي. دا خپل افغانستان ته به راسو. پښتانه په علمي لحاظ وروسته پاتې دي. وجه یې دا ده چې دوی له خپلې ژبې سره مینه نه لري. که دوی له خپلې ژبې سره مینه لرلی، د خپل قوم سره به یې مینه وه، بیا به یې کوشش دا و چې د پوهنتون برخه کې، د علم برخه کې، د فرهنګ برخه کې او نورو برخو کې د نورو قومونو سره سیالي وکړي. خو سرچپه نور قومونه چې دي زموږ او ستاسو نه په علم، فرهنګ او نورو برخو کې پیاوړي دي. ولې پیاوړي دي؟ چې هغوی څنګه له خپلې ژبې سره مینه لري، پرې ولاړ دي. دا ډول مختلفو برخو کې د خپل قوم د پیاوړتیا لپاره علمي، ادبي او هنري هڅې کوي.